تا والد صاحب څه شو؟ سرطان درلوده مړ شو. هغه پاک فامیل ټول په دې کوټه کې ژوند کوي او عبدالقدوس ورور ته دې الله پاک اجرونه ورکړي چې دغه مرسته رالېږلې ده او دغه یتیم ته موږ راورسوله. موږ خپله دلته مکتب لرو، یتیمانو لپاره موږ اعلان کړی ده فری، کتاب هم فری، کتابچه هم فری، لباس هم فری. انشاءالله موږ په خدمت کې یو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو تاسو به وینئ چې دغه ماشوم هلته ناست ابګۍ خرڅوي. دا د کور مسؤل د خپل غیرت او خپل غربت سره اغستی ده چې تر څو د خپل کور د څه نه بقه پیدا کړي، سوال نه کوي. دوستان راځي د ماشوم سره نږدې نه وینو چې دی څه وایي. السلام علیکم. ماشومه څنګه یې؟ جوړ تکړه تازه طبیعت دې ښه ده، ښه جوړې ښې یې، کراري ده، پښه یې ښه جوړې. څه کوې دلته؟ هګۍ خرڅوې؟ نن خو چوټي د جمعې ورځ ده، ته څنګه نن راوتی یې؟ غریبي ده؟ ښه ښه. مکتب ته هم ځې؟ ښه 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 سمه ده. راځه ځو تا ته موږ سامان ولوسوي، د ورور روپۍ رالېږلي چې تا ته موږ سامان ولوسوي. دوستان تاسو به وینئ چې دغه ماشوم موږ را روان کړ چې تاسو دته یو څه د کور لپاره سامان واخلو. سلامونه دوستانو. کوم ورور چې له سعودي عرب نه روپۍ رالېږلې وې په هغې مې دغه یتیم ته دغه سامان واخیست. تاسو لیدلی شئ چې په دې کې اوړه دي، غوړي دي، پیاز، ټماټر، الوګان، لوبیا، وریځه، شین چای ده، مکروني ده او سرب دی. الله دې دغه ورته اجرونه ورکړي، الله دې ورته نور توفیق هم ورکړي چې د افغانستان د یتیمانو سره مرسته وکړي او دا یتیم نور مرستو ته هم اړتیا لري. دا به تا څو ورځې وشي ماشومه؟ دا به ډېر وخت کېږي کاکا. ډېر وخت کېږي. دې ته خوشحاله یې؟ ډېر خوشحاله یې. او الله دې موږ چې راغلو دلته مو د سټور نه سودا کوله. شمس الحق ورور د سټور مسؤل ده. دی ورور وایي چې زه خپله یوه لیسه لرم او زه به د دغه یتیم کفالت زه هم تاسو سره وکړم چې مطلب د دوی د کوم واړه ورونه دي دا به زه مفت په خپله لیسه کې داخل کړم. شمس الحق ورور به تاسو سره خپل جرم خپله شریک کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د نصیر خیره بنسټ کارکوونکو څخه مننه. الله دې د دوی په عمرونو کې برکت واچوي. د ورور مرسته یې وکړه د یتیم ماشوم. موږ خپله دلته مکتب لرو د هدایت الحق په نامه د شهرصیاب ولسوالۍ مدرسې بازار کې، او د یتیمانو لپاره موږ اعلان کړی ده فری. دا چې دا وړکي سره موږ مخکې شو، د ماشوم سره مخکې شو، ډېر زیات خوشحاله شوم. او دا دوی د خیره بنسټ برکت و چې موږ هم ورسره میلاو شو. او دوی ته ما ویلې کور کې ته یې، واړه ورونه دي، نور خپلوان دي، یتیمان دي، هغو لپاره انشاءالله فری، کتاب هم فری، کتابچه هم فری، لباس هم فری. انشاءالله موږ په خدمت کې یو. ډېره مننه. جزاک الله شمس الحق صاحب، ډېره مننه. دې عزتمن کړي.
دوستانو راغلو د عبیدالله دی کور داسې تاسو ته تر څو د دې کور هم وښیو چې دی په دې کور کې یوه کوټه لري او تاسو کور کې څو فامیلي شپږ فامیلي ښه ښه تاسو نور کوټو ته ضرورت شته ده ځای شته دلته څه جوړې کوي دا دلته کوټه جوړوئ ښه دوستانو دا نور مرستو ته هم اړتیا لري که چا مرسته کولی موږ نمبر په سکرین پروت وي نو تاسو کولی شئ د سره پخپله ووینئ یا د موږ په توسط سره مرسته وکړئ دوستانو تاسو به وینئ چې دا د غربت څه کوم هغه غریبي کړې ده دغه هګۍ خرڅې کړي دي دی پچی دي چې ځان ته بې پناهي هم کړې ده وس نه لري چې دغه دې ته کومه ورسې واخلي دغه جي ته په دې خپله پناهي هم کړې ده او دا د غریبۍ هغه نښه ده چې د کوم کور ته نفقه ګټلې ده الله پاک دې عبیدالله صاحب تاجرونه ورکړي او الله دې ورته نور هم ښه لوی کړي خپلو خویندو ورونو ته دوستانو دغه مخې ته برنډه نه لري ډېر سخت لمر ده ګرمي ده څه چا هم مرسته کوله دوستانو په دغه شمېره دوی سره رابطه وکړئ ډېره مننه جزاک الله خیر او عبدالقدوس ورور ته دې الله پاک اجرونه ورکړي چې دغه مرسته رالیږلې ده او دغه یتیم ته موږ راورسوله عبدالله صاحب چا چې مرسته کړې هغه ته ډېرې دعاوې کوه ښه امین امین او ته چې د هګۍ خرڅۍ رښتیا تا والد صاحب څه شو پلار دی هغه مړ شو پلار دی الله دې بخښي الله پاک دې اجرونه ورکړي او د کور مشر ته ته مزدوري ته ورته کوې نو باید دې کې ته څو روپۍ ګټې ورځ اویا روپۍ نو په دې تاسو کور چلېږي بیا په دې یو نیم کال کې تاسو څومره روپۍ پاتې کېږي نو دوستان تاسو ووینئ چې په 100 روپۍ نن سبا هېڅ نه کېږي او عبیدالله صاحب هغه خپله خواري بیا هم کوي چاته لاس نه نیسي نو موږ له تجارانو ورونو دغه غوښتنه کوو چې د دغسې غریبو کفالت وکړي د دوی لاسنیوی وکړي چې تر څو د دوی په ژوند کې ښه تبدیلي راسي الله پاک به تاسو ته اجرونه درکړي جزاک الله خیر السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو عبیدالله صاحب موږ اجازه ده